حضرت مجاهد رحمت الله علیه وایي چې موږ د حضرت ابن عباس رضی الله عنه د کوونکی طاووس عطا او اکرمه رحمه الله ناسو. حضرت ابن عباس رضی الله عنه منځ کولو چې په دې کې یو سړی راغلو ویل آیا تاسو کې څوک مفتی شته؟ ما ویل پوښتنه کوه د څه په اړه پوښتنه کوي؟ هغه ویل زه چې کله امتیازي کوم نو د هغې نه وروستو منی راځي. مونږ وویل هغه ډول منی د کوم نه چې انسان جوړیږي؟ هغه ویل او مونږ وویل په داسې حالت کې پتا باندې لامبل یعنی غسل لازمیږي. هغه ان لله ویل شاعر او ګرځوله او لاړو. ابن عباس رضی الله عنه زر المنس پوره کړو او سلام ګرځولو سره سم ویل اے اکرمه دا سړی ما تراواله. اکرمه هغه سړی راوستلو. ابن عباس رضی الله عنه ویل دې سړی ته چې کومه پوښتنه مسله تاسو جواب کړی ده دغه مو د الله د کتاب څخه اخیستې ده؟ مونږ وویل نه. هغه وویل آیا تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو څخه اخیستلې ده؟ مونږ وویل نه. هغه وویل بیا مو د څه نه اخیستلې ده؟ مونږ وویل مونږ دا پوښتنه دته د خپل رای څخه جواب کړی ده. ابن عباس رضی الله عنه وویل چې د همدې له امله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو فقی یعنی عالم تیر باستل په شیطان باندې د زرو عابدانو څخه ډیر سخت وي. بیا هغه سړی ته متوجه شو ورته ویل دا وایي چې کله دی امتیازو څخه منی راوځي دغه وخت ستا په زړه کې شهوت وي؟ هغه ویل نه. دوی ویل آیا لدی وتلو نه وروستو په بدن کې سستی محسوسوي؟ هغه ویل نه. ابن عباس رضی الله عنه ورته وویل چې دا منی د معدې د مرض څخه راځي او ستا لپاره په داسې حالت کې یوازې اودس کافي دی.